ګور ګران دی نو د مړي ناکام دی. ته څومره ډېرې مودې کرایه را باندې جمع شوه. زه به د خلکو کره مزدوري کوم، جامې به وینځم، لوښي به وینځم، فرشونه د کور ټول. چې دا ټکي په خوله رانولې. غرفت زموږ د ملک ډېره لویه مسله ده شیلا. که چېرې دا مسله حل شي نو هر څه به ټیک شي. ما ته خو ډېرې هغه سړی ډېر معجز ښکاره شو. ګوره ډېډي هغه څه د یو اخبار اخیستو جوګ هم نو. ما خو له دې اخبار پیسې ورکولې خو هغه تللی و. ته د اخبار خبرې کې شیلا، ډېر خلک داسې دي چې هغوی د یو وخت روټۍ ته هم لیوال کړي. رښتیا ته وایه خپل میشن کې کامیابه شوې که نه؟ اف ډېډي ډېر مشکل کار دی چې تر څو درسه پوره ډرس نه وي په دومره لوی ښار کې شاکور معلومول ډېر ګران کار دی. خو زه نه پوهېږم چې انور تا ته د خپل کور پته ولې نه ښایي. ما ته خو پته ده چې د انور د پلار څه حیثیت دی. ځان ورله یو سرپرایز ورکول غواړم، خو والا کله چې د هغه کور معلوم شي. ټیک ده، ته خپل میشن جاري ساته، خو دا م یاد ساته چې د اتوار پر ورځ به واپس ځو. ٹھیک ده. बिल्कुल जी, हाँ जी जरूर सी, बिल्कुल बेफिक्र हो सी. ओके जी, ओके अस्सलाम वालेकुम. सदी जफर सर دا یو څو دسخطونه دي. प्लीज क्या थैंक यू सर. अगवा जफर ما دا کوټیشن وکتل. जी सर. خدا ضروری نه ده چې موږ دې هغه پاډل آرډر ورکړو چې چا کوټیشن ډېر لویسټي. سر که موږ مارکیټ کې ګران مال واخلو د پرایویټ مارکیټ به ډېر کم شي سر. چې مال ښه وي کوالټي اعلی وي نو سره اوچتېږي. بل دا چې زموږ د پرافټ مارجن هم ډېر کم ایښی. خو سر زموږ د مال ډېر ډیمانډ دی. موږ به دا ټول اډونه څنګه پوره کړی شو سر؟ سر ټول زموږ د فیکټرۍ مال غواړي. مال ټول له ورکول پکار دی خو چې کوالټي خرابه نه شي. ټیک دی سر. نور څه خبره؟ سر خبره مې دا کوله چې دې ښار کې حاجتمند خلک ډېر دي سر. تاسو به چا حاجت پوره کوئ؟ حاجتونه الله پوره کوي. ته داسې چلو کوه ظفره چې نن د دې میاشتې پرافټ سټیټمنټ وګوره. جی سر. ټول کیس جمع کا. جی سر. او زما د بریف کیس کې جمع کا. ډېره ښه ده سر. او بله خبره دا ده چې صنوبر خان ته سوال جواب وکړه چې نن مازدیګر ما سره ملو شي. ټیک ده سر. خو صنوبر خان به تا ته د کمیټې په لایبررۍ کې ملاوي. ډېره ښه ده سر. اوکې. ګوره منشي دا ځل د زکات تقسیم زما په حواله شوی دی. په ټول کلي کې وګرځه چې څوک څوک حاجتمند دي. چې ریشه راباندې وې نو ټول په کور پوره دي. ټول په کور پوره دي څه مطلب؟ مطلب دا چې نن سبا خو هر چا کره فریج او ټي وي شته او اوس خو لا په کورونو ډیشونه هم لګولي دي. ټول خو یو شان نه دي که نه منشي. غریب خلک هم پکې شته. ته صرف د هغوی نامې ماله راکړه. وګورې هغه خلک درنه هېر نه شي. بلکل صاحب د ټولو نه مخکې به د هغوی څه وي. که ستا خپلوان دي نو زمونږ هم نیکان دي. ګوره د دې صنوبر خان په هکله دې څه خیال دی؟ دا څه وې سرکاري نوکر پاتې شوی دی. پنشن اخلي پنشن. سپینې او پاکې جامې اچولې وي. هغه ته د مدد ضرورت نشته صاحب. خو صاحب زه هم ضرورتمند یم. ستا لاسونه چا نیولي دي؟ دا چای والا بس د اخبار پرېږده. چای د نه یخېږي. چای او بیا د مازدیګر ډېر خوندي پک. تاسو خو ټوله ورځ په دفتر کې هم چای څښئ که نه؟ هاو دفتر کې خو چای چلیږي
خو د کور چایو کې او د دفتر چایو کې ډېر فرق یې که نه ډیفکیس خو دې بیا مخې ته پروت دی تش دی او که څه ورکې شته بس څه در غریبي پکې شته دا راته ووایه چې په بینک کې پرېږدي که بیا به په خلکو ویشي بیگم دا بیگ هر وخت ډکي کاروباري سړی ما د پیسو ضرورت خو ما ته هر وخت پېښې دی شي تا خو د خلکو د ضرورتونو ټیکه اخیستې ده ځانه دې اتمتایي جوړ کړی دی څه مطلب مطلب مې دا دی چې ستا په دې ګټه کې ستا د بچو حق دی د نورو خلکو نه بچو له مې دومره د خیره سره جمع کړی چې ټول عمر یې بس دی چې په مچوغ نه الوزي نو هم به یې ختم نه کړي بس تاسو سره خو څوک باس نشي کولی خان سنوبر خان راغلی आवाज का होता राजा राजा सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम माम स्ता इंतजार करो क्यों ना हुकुम सर हुकम ना यो अर्ज दे बल्कि यो कार दे چې په بل چا نه غواړم چې وشي زه حاضر یم حاجي سنوبر خان بعضې داسې کارونه دي چې سړی په خپله نشي کولی ته زما کلاس فیلو مې او قابل اعتماد دوست یم کار څه دی جي په دې بریف کیس کې یو څو لفافې دي پتې پې لیکلې شوي دي دوی ما نه پیسې نه غواړي خو حاجتمند دي دا ورته رسول پکار دي چپ ولې شوي څه فکر جوړي اصل کې دا کار زه په دفتري نه کول غواړم او نه په خپله غواړم او غواړم چې دا پیسې دې حاجتمند ته زر تر زر ورسي خو سرفراز خان په دې دنیا کې ډېر داسې حاجتمند دي چې هغوی نه چاته لاس نیسي او نه د چا امداد اخلي دا معلومول ګران کار دی چې په اصل کې حاجتمند څوک دي هیڅ ګران کار نه دی خو بس سرفراز خان لږ معلومات کول پکار دی لږ تفتیش پکار دی ها نو په زکات خیرات کې هم لکه تاڼېدارانو تفتیش پکار دی دې کې هیڅ بده خبره نه ده که داسې ونه شي نو سرفراز خان خیرات خو تقسیم شي خو د ضرورتمند ضرورت پوره نشي په ډېرو فلسفو نه پوهېږم اشنا ساده سړی یم ځکه خو جي حقدار ته حق نه رسي نو قصور د چا قصور د دواړو دی خو د هغه تن زیات دی څوک چې د بل حق وایي